باز مهرباني مایک دې خلاص کړه. السلام علیکم. وعلينا السلام. وعلینا السلام که وعلیکم سلام. څه وایې مهرباني وکړه. زه خو مسلمان ته ښکاري صاحب خلکي څه وعلیکم سلام ورحمت الله وبرکاتو. څوک چې منکر د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو دښمن وي هغه باندې سلام اچول پکار نه دي او نه سلام جواب ورکول پکار دي. نو یو کاری وي یو کاری وي یو حافظ وي یو مفتی وي. مفتی صاحب چې کوم د کومه فتوا ورکړي هغه فتوا صحیح وي، کوم کاری فتوا ورکړي کاری خو صرف خپس کړی وي، کار یې کړی وي. خانو چې حفظ کړی ته دلته څه شی غواړي؟ موږ درته ویلي چې تر راسه دلته نو ته چې ته منکر ته منکر حدیث یې ته منکر حدیث یې منکر حدیث کوم قرآن سره مطابق حدیثونه وي دا موږ ټول مانو چې قرآن سره مطابق حدیثونه برکاتې خو دغه د څلورم درجې نه تښتېدلی دی د مدرسې نه، هغه خو نقادي نه صبر بابا عبدالرحمن صاحب ماشاءالله دا ډیر پوهه د مفتی او قاری او پلان ورته معلومي. ته څه شی قاری مفتی څوک یې؟ زه بس یو تعلیم یافته کس یم، په جوابونو په سوالو جوابونو باندې ښه پوه یم. ښه ماشاءالله. په اسلام کې اولنی کتاب د احادیثو کوم کتاب اوس لیکلی سوی د صحابه ولیکلی ده؟ صحابه غته ما ته قرآن ته راشه چې قرآن کې کوم حدیثونه شته کوم نشته هغه خبره ما څه وکړه. یعنی په قرآن کې احادیث هم راغلي دي؟ نو خو څه خو ورسره متافق چې کوم د کوم هغه هم ټول مانو چې کوم ورسره متافق نه وي هغه بس ضعیف دي. یو د احادیثو متفق والی ده د تا په قول سره له قرآن سره. ته وایې راسه قرآن کې به یا د احادیث وګورو، څنګه به په قرآن کې ګورو؟ اودیشن د بالاخره مایک دې خلاص کړه، مایک مه بندوه. مایک مه بندوه منکر شنکره، مایک خلاص کړه. نظر ما بندوه اوس به که خدای کویل وایي زه یو تعلیم یافته کس یم. کوم کتاب دی احادیث او صحابه ولیکلی ده؟ مې نوم واخله مهرباني وکړه. موطا ملک څه شی؟ موطا امام مالک رحمه الله خو صحابي نه ده. ما پوښتنه د صحابي درنه کړې، هغه امام دغه تابعي ده. امام مالک رحمه الله هغه صحابي نه ده. صحابه و کې چا لیکلی؟ مایک دې خلاص کړه. مکه اوس دی هلته دغه وګوري ټټ جی بي ټي ګوري د منکر شنکر بیانونه راوله. مدد غواړه ته هغه خو یو کتاب لیکلی صحابه الصدیقه عبدالله بن عمر پیدا دي کړل. صحیفه الصادقه. نو بیا تاسو ولې د منکرین د شنه د بالاخره وایي چې امام بخاري روایتونه لیکلي دي او صحابه هم د احادیث د رسول الله لیکل. هغه هم چې قرآن څخه کوم لیکلي موږ هغه منو که نه، موږ د دې قرآن څخه کوم متفق موږ هغه منو. اوس مایک مه بندوه. اته د چټ جی پی ټي یا نور ملګري در سره ناست زه کومې خبرې کوم هغه دې هلته درته پیدا کوي هغه د سوالونو او جوابونو. اوس مثلا امام بخاري رحمه الله په خپل صحیح کې 2000 یو څه کم او زیات روایتونه یې راوړي دي. کوم روایت د قرآن خلاف ده؟ بس غته ورکه وګرځي غته ملای کنه تور کې کوم خلافي مغام نه منو کوم خلاف نه وي نه مني. خدای دې خو بنیاد وباسه خو ته نه مني. ته وایې واسي کوم د قرآن خلاف هغه د صحیح البخاري کې کوم روایت د قرآن خلاف ده؟ مهرباني وکړه. غاده ته مفتي منیر صاحب خیال دي که مفتي منیر صاحب د تخیغ ولا د غاره وړه غي د تخیغ غالب. نو دلته ته څه شي کې وشین د بیع چې غزر زخ نو ته څه شي د پاره راغلی؟ زه خندې د پاره غره زه دغه ولا خبره مانم. زهلا خدای دې وکړي چې ډیر ټرام ومني. زه دا سونه بیا قلی